سلام او وخت بخیر. هیلهمنده یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو او خوږو زده کوونکو، په تیره جلسه کې موږ راغلو د څه په اړه مو درس ولوستل؟ د علم په اړه مو درس ولوستل او په علم لوست کې مو څو پوښتنې مطرح کړې. ولې زده کړه کوو یا ولې درس وایو او همداسې راغلو دا چې موږ په ښوونځي کې څه شی زده کوو. په دې باره کې مو خبرې وکړې او ځوابونه مو هم پیدا کړل چې په کتاب کې تاسو ته مې کورنۍ دنده هم درکړې وه. که چا دغه لوست نه زده کړی نو هرومرو د مخکینی ویډیو وګورئ تر څو نور درسونه په اساني سره زده کړي، ځکه دغه درسونو لړۍ یا د درسونو سلسله داسې که یوه زینه کې جګ نه سي دویم زینې ته لاړ سي بیا په تکلیف کېږي او شاید خوږ هم سي. نو دغه برخه کې لومړی درس باید ولولم چې دویم درس زده کړم بیا دریم بیا څلورم. نو که چا درس نه زده کړی نو هرومرو دې لاړ سي او مخکینی ویډیو دې زده کړي ودې ګوري او کورنۍ دنده دې هرومرو ولیکي تر څو موږ هم وپوهیږو چې تاسې کورنۍ دندې کوئ او موږ ته یې په ایمیل کې رالیږئ. نن ورځې لپاره راځو هغه څه لولو چې په هغه کې علم ده. یعنی که هغه نه وي موږ نسو کولی علم زده کړو، موږ د هغو په واسطه باندې کولی سو علم زده کړو. مثلا د ما په لاس کې داسې یو څه ده چې تاسو ته علم پرې در زده کوم. دا څه ده؟ کتاب ده. کتاب نن د کتاب په اړه درس لولو. څلورم لوست مو دی. کتاب 14 او 12 پاڼه ده. موږ په دې لوست کې څه شی غواړو زده کړو؟ یو د کتاب په ارزښت پوه سو، دا کتاب څه شی ده، دا کتاب نه څنګه باید ساتنه وکړو او په دې کتاب کې موږ څه شی زده کوو په دې باندې باید پوه سو. او بل له دغه لوست نه هغه نوي جملې نوي کلمې چې پکې راځي د هغو لوستل او لیکل زده کړو. نو کله چې درس لولم درس در کوم تاسې هرومرو له ما سره تکرار کوئ تر څو ښه مو زده سي. په لومړي سر کې یو 3 پوښتنې کوم. څلورم لوست کتاب 12 پاڼه. څوک ویلی شي چې په انځور کې څه ویني؟ تاسې انځور ووینئ او بیا راته ووایاست چې په دې انځور کې څه وینئ. بله، نو وینو چې 2 دانې ماشومې دي او هغوی کتاب لولي. بله پوښتنه، ویلی شي چې موږ کتاب ولې لولو؟ ویلی شي چې موږ ولې کتاب لولو یا موږ کتاب ولې لولو؟ په څه خاطر یې لولو؟ د دې پوښتنې جواب به په خپله درس کې پیدا کړو چې موږ ولې کتاب لولو او له کتاب څخه څه زده کولی شو. له دې کتاب چې موږ یې لولو یا هم له لومړي ټولګي کتاب چې موږ خلاص کړ له هغه ټولګي څخه له هغه کتاب څخه موږ څه شی زده کړه. په دې باندې باید خبرې وکړو. راځو درس وایو او دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کوو. څلورم لوست کتاب. دا درسي کتاب دی. دا درسي کتاب دی. زه هره ورځ کتاب لولم. زه هره ورځ کتاب لولم. کتاب زموږ ښه ملګری دی. کتاب زموږ ښه ملګری دی. موږ خپل کتابونه ښه او پاک ساتو. موږ خپل کتابونه ښه او پاک ساتو. وګورئ دلته موږ ولې کتاب لولو؟ د دې لپاره چې پوهه علم ترلاسه کړو او موږ دغه کتاب نه څه شی زده کوو؟ هر هغه څیز په دې کتاب کې موږ ورڅخه زده کوو، ژوند ورڅخه زده کوو او موږ هغه څه شي ضرورت لرو په ژوند کې هغه ورڅخه زده کوو. مثلا په دې کتاب کې موږ څه شی زده کړه؟ الله تعالی مو وپیژنده، حضرت محمد مو وپیژنده، همداسې راغلو علم مو وپیژنده. نو دومره شیان موږ زده کړو. نه نو موږ کتاب وپیژنده دا څه شی ده؟ دا یو درسي کتاب ده او موږ باید دغه درسي کتاب پاک سوتره وساتو. کتاب د انسان ښه ملګری ده. دومره شیان چې موږ له 3-4 پاڼو زده کړو نو فکر وکړئ که موږ دا کتاب خلاص کړو څومره شیان به زده کړو. اوس راځو ځینې داسې کلمې یا ځینې داسې کلمې پیدا کوو چې 4 توري ولري، له 4 نه زیات توري ونه لري. مثلا څه شی به وي؟ مثلا خپله کتاب. کتاب څو توري باید ولري؟ 4 توري. 4 توري کلمې پیدا کوو. کتاب کاف ت الف ب. صحیح ده؟ یو توری 2 3 4. نو دا څه سو؟ 4 توري کلمه سوه. یا مثلا بل کلمه پیدا کوم. لولم. فکر وکړئ دلته لام واو
لام میم 1 2 3 4 توري کلمه سوه. او همداسې راځو تاسې په 14مه صفحه کې ګورئ ځینې تصویرونه دي فکر مو ده د فعالیت په برخه کې ځینې تصویرونه دي په دې تصویرونو کې تاسو ته ویلي د هر تصویر نوم ولیکئ. مثلا دلته چې وینم زه چې وینم زده کوونکی صحیح زده کوونکی څنګه لیکل کیږي څو توري کلمه ده زده کوونکی فکر مو ده ز دال ه کاف واو نون کاف یا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 توري چې یوه کلمه جوړه سوې ده د څه شي د زده کوونکي په نامه باندې. همداسې نورو ته هم تاسې کولی سئ چې وکړئ نومونه یې پیدا کړئ او نومونه یې ورسره ولیکئ. راځو خپلې کورنۍ دندې ته 4م لوست و د کتاب لوست و کتاب دا یو درسي کتاب دی موږ هره ورځ کتاب لولو او موږ په کتاب کې ډېر ښه شیان زده کوو. کتاب د انسان ښه ملګری دی. موږ کتاب نه چټلوو مثلا دې رسمونو ته ایګیر او برید نه ورکوو څوک چې بیکار پاتې سي بیا دا رسمونه رنګه کوي دا کار نه کوو تر څو کتاب مو پاک سوتره پاتې سي. دغه لوست به 3-4 وارې د کورنۍ مخې ته په لوړ غږ ولولئ ښه په دقت سره. وروسته له هغه به یې 2 ځلې په کتابچو کې ولیکئ. کله چې ښه مو ولیکل بیا به راسئ هغه کلمې به پیدا کړئ چې 4 توري ولري. څو توري ولري 4 توري ولري هغه کلمې به پیدا کړئ او وروسته له هغه به دغو عکسونو ته وګورئ یا دغو انځورونو ته وګورئ د 14مې صفحې او د دې انځورونو چې به پیدا کړئ نومونه به پیدا کړئ او وبه یې لیکئ. که مو وکولی سئ رسامي هم وکړئ لا به ښه او ښه به مو په ذهن کې پاتې سي. دا زموږ او د تاسې د نن ورځې لوست هیله منده یم چې زده کړی مو وي. خپله ښایسته کورنۍ دنده په لاندیني ایمیل راته واستوئ او که غواړئ نوې ویډیوګانې په اسانۍ سره ترلاسه کړئ چینل سبسکرایب او لایک کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.